د افغانستان په دوو ولایتونو کې شپږ اویا طالبانو ته ډیره سخته مرګ لا وختې ده. السلام علیکم محترم لیدونکو، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. د کندهار په میوند او ارغنداب ولسوالۍ کې 25 او د ننګرهار په خوږیاڼي او شیرزاد ولسوالیو کې 30 ترهګر طالبان وژل شوي دي. ملي دفاع وزارت په یوه خپره کړې خبرپاڼه کې د کندهار په ارغنداب او میوند ولسوالیو کې د 25 طالبانو د وژل کېدو او 14 تنو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. یاد وزارت همدا شان زیاته کړې چې افغان ځواکونو په دې عملیاتو کې د طالبانو له لوري ځای پر ځای شوي 96 کړۍ ماینونه هم کشف کړي او له منځه یې وړي دي. بل طرف ته بیا د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل پر خپله ټویټر پاڼه د ننګرهار په خوږیاڼي او شیرزاد ولسوالیو کې د 30 طالبانو د وژلو خبر ورکړی دی. نوموړي لیکلي چې د ننګرهار د خوږیاڼي ولسوالۍ په زاویې سیمه کې د تېرې شپې راهیسې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 30 طالبان وژل شوي او په ورته مهال د شیرزاد ولسوالۍ کې بیا افغان ځواکونو 6 طالبان وژلي چې جسدونه یې لا هم په سیمه کې پراته دي. باید یاد شي چې یوازې په کندهار کې د روانې میاشتې له 6 نیټې راهیسې 312 طالبان وژل شوي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.